او سترګې خو هره چاتو روالي په دا غوران ملت کې زه په ګوته شومه. آی هاي احترامات اشمل اقبال یم دا وخت مونږ په یو ښکلې سیمه کې چې د کنډو په نوم یادېږي چکر دپاره راغلي یو. مونږ سره دلته ماشومان هم دي خو زه به د باچا نه تپوس کومه چې دا هر وخت یې مونږ چکر دپاره راوسته دې کې دیو څه مقصد دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کتې پتې زویا په خیر ستړی مشې څنګه یې اشمل ښی؟ جی ټیک ټاک تاسو څنګه یې؟ بالکل خیر دی زویا. د مالګې سره زه همیشه زه خلک بل منګي خو زه د مالګې یم او غوړي را سره هم دي. دا زمونږ شملې دي ځایي شملې دي. ښه یم ټیک ټاک یم ووایه خدمت وایه جی. جی ما ستاسو نه تپوس کولو چې تاسو چې دا هر وخت مونږ چکر دپاره راولئ په دې کې ستاسو څه مقصد دی؟ په دې کې زما هم دا مقصد دی زمونږ چې کیمره ویمن دا ګلو نو هغه دې هم لږ رانږدې شي. د ټولو نه لوی مقصد زما دا دی دا څنګه چې نن اشمل لګیا د خبرې کوي یو حوصله ده پکې یو جرت دی پکې یو کانفیډنس دی پکې. زه غواړم چې زمونږ نجمان هم سبا داسې شي زمونږ هور هم داسې شي او ټول راهیل دا څومره واړه چې دي. ځکه زه دا ګڼم چې ماشومان د دې وطن د دې سیمې د دې کائنات د ټولو نه خالص مخلص او پیور خلک دي. دا د دې سبا یا زمونږ د مستقبل امانتګر دي. که موږ غواړو چې ښه معاشره دې تخلیق کو نو موږ دې په ماشومانو باندې محنت وکړو د هغو په ذهن سازۍ باندې د هغو په فزیکل اکټیویټیز باندې د هغو په منټل هیلث باندې. یوازینۍ مدعا مې هم دغه ده بل ها مې ځان ستړی کو 2 ورځې مخکې زه د تخت بارم خان نه رالمه نن به کنډو ته رالو تاسو ټول مو راوستي یئ دلته مو ځان سره ډیګ هم راوړی دی چې څه هم امکاناتو په اویلیبل ریسورسز کې د ټول ولس ته پښتنو ته مې پیغام دا دی چې دا بچي زمونږ بچي دي دغسې زمونږ کورودانې زمونږ خویندې زمونږ میندې که موږ غواړو چې په کورونو کې د شر شدت نه وي هلته د سختدریزي نه وي هلته د یو ښکلی ماحول موږ د خپل ماشومان غرونو ته بوځو چکرو له دې بوځو آوټینګ له دې بوځو او هغه مور هغه خور چې هغه په ښایسته ځونو باندې ګرځي د هغې د غېږې تخلیق هم ښایسته نوی نسل هم ښکلی او دغسې دا ټولنه ډېره ښایسته دا د الله کائنات دی او دا د الله مخلوق دی. نو موږ داسې د الله په کائنات کې ښېګړه کولی شو کنټریبیوشن کولی شو. ځکه دا تاسو ټول مې راوستي یې اوس به پکې سندرې هم وایو ټپې به هم وکړو نو اوس ته وایه تور توتان دی او ستا نه قربان دي. جی مونږ سره سوی راناسته ده دوی نه به هم تپوسونه کوو جی که څه لګانه وغیره شعر ورته هغه پکې هم اورو. جی السلام علیکم سویرا. وعلیکم سلام. څنګه یې تاسو؟ ښه یم تاسو څنګه یې؟ جی ټیک ټاک. دا ته وایي تاسو ته دلته دا زموږ دا کنډو نوم باندې چې یادېږي دا ځای د دې دا صحت په تاسو څنګه ولګېدو؟ جی دا خو ډېر ښکلی ځای دی او ډېر دغه ځای دی موږ ته ډېر خلک یې موږ چې کله هم چکر ته راځو نو دلته راځو دا ډېر ښکلی ځای دی او کله چې هم باچا راشي نو موږ چکر ته راولي موږ ماشومان موږ ډېر خوشحالۍ او موږ دې ځای ته ډېر راولي. جی د باچا موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو خاص شعر ټپه بلکې زه یم اشمل که ممکن ټول به یو ټپه وکړو که نه امیرالملک به را سره ټپه وکړي او یاده دې وي امیرالملک هغه ځوان دی چې په ډوکالي باندې دغه کلام د ډېر ښه ویلی او چې سوچ جانان راځي راځي زه به سرتوره یم نو ټول به یو ټپه وکړو که دې خوښه میرا خوښه دی ده نو ته د هغه ځای نه را شروع کړه او کتې پتې زویه ته په دې غره او په چکر کې بور ولې شوې ته ټپه کولی شي ای ورشه زویه ته ورشه دا بوځئ چې دا زمونږ نه بور نه شي. میره نو زه یم چې د ټپې دا ړومبۍ را دته کې دا اشمل به هم ټپه وکړي که منظري له ورتله که چاله نو ځه لاس پې پورې کوه او چې کم طرز دې راواغست موږ به در پسې در روانو. او د زورورو زور باشه نن می جانان په کوڅه غلې او تیرې دانا نن می جانان په کوڅه غلې تیرې دانا او په چوسار کړو غشو لاګم د جانان کور به د لوهار په خوا کې وینا د جانان کور به د لوهار په خوا کې وینا او سترګې خو هره چاتو روالي په دا غوران ملت کې زه په ګوته شومه آی هاي او
دې وطن د ماسخوتن دی د پرهرونو نه سندرې جوړومه ای هی او چې ما ویلې او تا منالې تا با د داسې یارې خوند لیدلی ونا او ختم لړو او غرو سرو تا نو پستر ګوښکار کړم په زړه غما او راټولوما او باران د ځمکې او آبادي ده شیرینه یاره زه په تا آباده یمه ای هی جانان زما دی زه د جانان یم که په بازار مې خرڅوي ورسره ځمه اها او ستا د قسم وي او مرګ راشه کږا وږا ځواني مې خاورې کمیانا او مرګ یې دومره او صبر وکړه یو مې ځواني دا بل مې ډېر د ارمانونه باران تل عمر ورېږه اها اورېدې نه ورېږي لارې بندوینه ای هی او یاري د شنې لختې ګزار دی واه د پیار په بېترسۍ وهل یم واه 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 او مینه د زور خبره نه ده که زړه دې نه وي بیا دې نه مجبوروما او مینه خو تا کړه او ما خو نه کړه وسې چې لنډه پرې کوې جړه راځي نه او یار مې د سیند د منځ ګلاب دی یا به یې راواخلم یا به ډوبه ورپسې شمه آها واه 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 یوه پکې پاتې شو ورو آها دې ګل راکو لاس دې رانکو د مهو خوراک دې کړما او چې سیند ته دانګما نو سینه مې نه وړې د ځوانۍ مرګ د سیند مې غاړې او لاره وړې نه که د توتي آها مرغۍ زما وې واه د خپل جانان نه بچا پیرا تاوېدمه واه 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 ملګرو ما او اشمله اخري ټپو والا پاتې شو امیر الملک او منظره چې کوم دی سویرا دیو په منځ کې د گاډي نه کوز شو خو به هر حال اخري ټپه به زه وکړم او بیا به بلکې کوی په شریکه به یو سندره وویو میرا خوښه دی ده ها په شریکه به یو سندره وویو او هغه سندره داسې ده چې نو نره باران د پاس پلوړې وروینا جواره کرمه تا نصیب راوړې اما جانانا لاس را کچ دواړه سره زونه جانانا لاس را کچ دواړه سره کپاشی بوشی بو بارانی کپاشی بوشی بو بارانی زما پخ پلالی باور دیرا بشینا جانانا لاس را کچی دوار سرزونا نره بارند پاس پلړې واروینا جوار کرمی
مې تا نصیب راوړی یما جانانا لاس راکه چې دواړه سره زونه جانانا لاس راکه چې دواړه سره زونه باران د ځمکې آبادي ده باران د ځمکې آبادي ده شیرینا یار زه په تا باده یما جانانا لاس راکه چې دواړه سره زونه نری باران د پاس په لوړې جواره کور مې تا نصیب راوړی یما جانانا لاس راکه چې دواړه سره زونه جانانا لاس راکه چې دواړه سره زونه لاسونه ټول وپړقوئ یو ځل ملګرو زه تاسو ته رښتیا وایم خلک وایي چې موږ ته یعنې ټینشن دی ذهني مسلې دي تاسو یقین وکئ که موږ چېرته غر ته راځو نیچر ته راځو د قدرت غیږې ته راځو دغه ټول څیزونه چې دي دلته زموږ سایکو تھراپي کیږي دلته موږ ته خوشحالي میلاویږي د ټولو پښتنو ته په خصوصي توګه او څومره چې انسانان دي هغو ته مې په عمومي توګه باندې دا عرض دی چې خپل فیملیز خپلې کورودانې خپلې بچۍ ماشومانې میندې خویندې په کار ده چې د وطن په دغه ښکلاګانو کې هغه هم وګرځي د هغو څنګه چې زه بیا وایم ذهني صحت جسماني صحت د دې سره موږ روغ کړو دا ټولنه زموږ شریکه ده دا ټولنه زموږ په اتفاق باندې ده نو په کار ده چې دا موږ یو ځای مخکې بوځو د ضلع شانګلې لیلوڼۍ کنډو او بیا دشت لیلا دې ته وایي که نه بیا دشت لیلا نه افسر افغان ته اجازت راکئ زه به پرې دشت لیلا کې لیلا وګورم او تاسو دغه ښکلاګانو نه خوند واخلئ د لوی الله په امان